معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. څلورمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ورونو، په تېره برخه کې مو وویل چې شیر علي د حسین بیګ و کور ته راغلی او معظم علي د حسین بیګ له کور څخه کلا جوړه کړې وه. نو معظم علي وویل تاسو به دغه بندوبست په پاسني فورټ کې هم وګورئ. ما پر بامونو هم مورچلې جوړ کړي دي. که دښمن دننه انګړ ته راورسېد نو د هرې خونې د کړکۍ او بام نه به د ګولیو له باران سره مخامخ سي. خو بیا هم زه دغه بندوبست کافي نه بولم. موږ باید نور هم ډېره هڅه وکړو. دننه د انګړ دیوالونه ډېر کمزوري دي، هغه ډېر لوړ هم نه دي. دښمن بهرني انګړ ته له ننوتلو وروسته په اسانۍ سره تر دیوالونو را اوښتلی سي. د دې دیوالونو توداونه دومره کمزوري دي چې نور یې د جګولو امکان هم نسته. ځکه خو زه غواړم چې مخې ته یوه کنده وکیندو او بیا یې له اوبو ډکه کړو. که تر هغه وروسته وخت و او میرزا صاحب زما له وړاندیز سره موافق و، له همدې کندې سره به جوخت بانسونه ښخ کړو چې نږدې یو ګز په مځکه کې او نږدې یو نیم ګز تر مځکې پورته وي. د بانسونو دغه کتار به ډېر مضبوطه نه وي، خو دا ګټه به خامخا لري چې دښمن به تر دیوال راواوښتي او له کندې راتېرېدو وروسته نیغ پر کور یرغل نسي راوړلی. د کور له مورچلونو نه به زموږ ګولۍ دښمن ته د سر راپورته کولو وخت ورنه کړي. له میرزا صاحب سره 2 توپونه دي، هغه به دروازې ته مخامخ ودروو. پر دې سره بیا به دې لوري ته په انګړ کې یوه داسې ژوره کنده جوړه کړو چې کوم 50 تنه سرتیري پکښې پټېدای سي. که دښمن دروازه ماته کړه او هڅه یې وکړه چې دننه راسي نو تر ټولو مخکې به زموږ د توپونو دم ته برابر وي. بیا هم دا ټول بندوبست هسې لنډمهاله او د یوې نا اټکل سوي حملې لپاره دي. زما پر دې پوره باور دی چې مراټان که له بهرني دیوال نه راتېر سي نو دوی به د یوه منظم پوځ پر ځای د میلې د بیروبار په بڼه هڅه وکړي چې دننه انګړ ته راننوځي او د دوی هدف به یوازې لوټمار وي. که موږ یو ځل د هغوی غاښونه وروزبېښل نو د بیا برید جرأت به ونه کړي. شیر علي وویل مګر بچیه د دومره ستر کار لپاره خو ډېر وخت ته اړتیا ده. ستا په خیال به د دې ټولو تدبیرونو پر بشپړولو څومره وخت ولګېږي؟ معظم وویل که 50-60 کسان هره ورځ پر کار وګمارل سي نو دا کار به په 2 ورځو کې پای ته ورسیږي. خو له بده مرغه میرزا صاحب زما له ډېرو وړاندیزونو سره جوړ نه دی. حسین بیګ شیر علي ته وکتل او ویې ویل زه د معظم له هیڅ وړاندیز سره مخالف نه یم، خو د دې ټولو چارو پر ترسره کولو ډېر وخت لګېږي او که بیا موږ دغه اندېښنه غلطه سوه چې مراټیان به د جګړې ډګر پرېږدي او دې لوري ته به راسي نو د ښار خلک به را پورې خاندي. نور خو پرېږده، که زما خپل زامن بیرته راستانه سي راته وایي چې به پلارجانه دا پر تا څه سوي دي. اوس هم وضع داسې ده چې په مرشد آباد کې مې ځینې دوستان ګمان کوي چې زه په عصبي رنځ اخته سوی یم. شیر علي وویل میرزا صاحب د خلکو په نیوکو او خبرو پسې مه ګرځه. خدای دې وکړي چې د مرشد آباد په اړه زموږ اندېښنې بې ځایه وي، خو دا څوک ویلی سي چې که مراټیان ماته وخوري او بیرته ستانه سي هم په راتلونکي کې به موږ له خطرونو خوندي وو. په اوسني حالاتو کې موږ باید تل د ناڅاپي خطرونو سره مقابلې ته چمتو وو. هوښیار خلک تل له باران مخکې د خپلو کورونو جبامونه رغوي او په اوسني وخت کې باید د باران پر ځای د دښمن د یرغل په اړه فکر وسي. ځینې ورځې د باران په موسم کې هم له باران ورېدو پرته تېرېږي، خو له هغو نه دا پایله باید وانخلو چې کوم کسان د باران نښې وویني او بیا د خپلو بامو او ناوو پر رغولو بوخت سي. هغوی ناپوه دي. حسین بیګ وویل په کور کې په ما پسې دا اوازې هم را اوچتې سوي دي چې زما سره لویه خزانه ده او دا هر څه زه د هغو لپاره کوم. شیر علي وویل میرزا صاحب
تاسو خپل کار ته دوام ورکړئ. که له تاسو سره خزانه نشته نو کېدای سي چې یو ورځ د خزانو خاوندان دلته پناه راوړو ته اړ سي. جګړ سیټ د خپلې خزانې په اړه ډېر په اندېښنه کې دی. تر اوسه هغه د خپلې ماڼۍ د مضبوطولو لپاره په زرګونو روپۍ لګولې دي. هغو زه د خپلې ماڼۍ ساتونکی ټاکلی یم، خو ما چې تر اوسه پورې څه کړي دي د معظم علي د دې کارونو په پرتله هېڅ دي. معظم علي چې د دې سیمې د خلکو په زړونو کې د مقابلې او ځان ساتنې کومه تجربه راویښه کړې ده هغه د ستاینې وړ ده. خو جګت سیټ چې د کوم د کرایې سرتیر راټول کړي دي په هغو کې د ځینو په اړه زما اندېښنه ده چې د خطر په مهال به خپل ټیپکونه هم ونه ایستلی سي. دوی په دې خبرو بوخت وه چې د هستوګنځي د کور له بل لوري نه د ټوپک د ډر غږ راغلی. شیر علي چک سو ویې ویل دا د ټوپک غږ لږ چې د کور دننه و. حسین بیګ په خندا وویل دا به د افضل خور وي. هغه د پاسني پوړ له کړکۍ نه د ټوپک نښه ولي. تر لږ ځنډ ورو خبرو وروسته شیر علي له حسین بیګ نه رخصت وغوښت. معظم علي تر بهرنۍ دروازې پورې ورسره راغلی. په دروازه کې شیر علي معظم ته لاس ورکړ او ورته وویل معظمه نن چې ما څه ولیدل دا مې وبنله چې سره له دې چې ما په پوځ کې ډېر کلونه خدمت کړی دی بیا هم په دې اړه ستا پوهه تر ما زیاته ده. زه غواړم چې کومه ورځ د سیټ جګټ ماڼۍ ته راسې او زما ترتیبات وګورې. خامخا به ته ما ته غوره مشوره راکړې. معظم وویل ته چې کوم مهال ما ته امر وکړې زه حاضر یم. شیر علي وویل که دې وخت وموند نن راسه. معظم وویل ډېر ښه زه به نن د ماپښین لمانځه وروسته درسم. څو ورځې وروسته د حسین بیګ د بهرني دیوال او دننه دفاعي ترتیبات بشپړ شول. خو بیا معظم علي دننه دیوال سره د کندې کیندلو خبره وکړه. حسین بیګ ځواب ورکړ موږ چې کوم تیاری نیولې دي بس دي، نور باید د دې کور بڼه دومره خرابه نه کړو چې بالاخره ټول کور له بیخه ونړوو او له سره یې رغولو ته اړ سو. معظم وویل ډېر ښه ده کاکا جانه چې څنګه ستا خوښه وي. له دومره تیاري سره خو دا یوه ګټه موږ خامخا وکړه چې که څه خطر پیښ سو نو دښمن به 2 ساعته را ایثار کړی سو. معظم دا وویل او له هغه ځایه راستون سو. خو د حسین بیګ په غوږو کې تر ډېره وخته د الفاظ کړنګېدل. هغه ټول ورځ ناارامه و او د شپې خوب هم ورنغلی. سبا ته سهار وختي معظم په خپل کور کې په درانه خوب لیده و چې صابر هغه راویښ کړ او ورته وویل صاحب میرزا صاحب بهر درته انتظار دی. معظم علي په حیراني وپوښتل میرزا صاحب حسین بیګ؟ صابر وویل هوکې صاحب هغه لکه چېرته چې روان وي. معظم په منډه راجګ سو او بهر ته ورووت چې پر حسین بیګ سترګې ولګېدې. وویل تاسو په دې مهال دلته؟ حسین بیګ له څه مقدمې ورته وویل ګوره بچیه پرون مې له تا سره تر خبرو وروسته پر دې فکر وکړ چې دومره تیاري مو ونیوله نو دا کنده هم باید وکندو. خو هغه بس دومره ژوره وي چې دښمن له بهرني دیوال راواوړي نو په اساني پر کور یرغل ونه کړی سي. خو دا ژمنه به کوې چې د کندې له کیندلو وروسته به د بانسونو پر ښخولو ټینګار نه کوې. زه دا نه غواړم چې د مرشد آباد خلک په رښتیا پر ما د لیوني ګمان وکړي. معظم وپوهېده چې د یوه کار له ترسره کېدو وروسته به دی خپله هم د بل پیل کولو تکل کوي. خو ویې ویل کاکا جانه زه خو د کندې په کیندلو هم تا نه اړ کوم. حسین بیګ وویل نه کنده به خامخا کیندل کېږي. ما دا پرېکړه کړې ده. خلک د پوچ او پرچاو وایي زما یې پرې څه. معظم وویل ډېر ښه کاکا جانه خو اوس تاسو چېرته روان یاست؟ حسین بیګ وویل زه د دې لپاره ځم چې له کلیو نه خلک راوغواړم او د ښار خلک کار نشي کولی. دوی د کار پر ځای پر ما ملنډې وهي. تر ماپښین پورې به زموږ له کلي نه دلته 1,200 تنه راورسېږي. که تر هغه وروسته بیا نور کسانو ته اړتیا سوه نو د سیند له پړې غاړو ځمکو نه به هم بزګران راوغواړم. خو دا کار باید په 4 ورځو پورې پای ته ورسېږي. حسین بیګ دا وویل او آس ته یې پونده ورکړه. خزه ماپښین د حسین بیګ په ماڼۍ کې د کندې په کیندلو کار پیل شوی و او د هغه په لنګر کې د 200 کسانو لپاره ډوډۍ تیارېدله. راتلونکې ورځ د حسین بیګ یو اشنا هغه ته راغلی او ترې ویې پوښتل میرزا صاحب دا څه روان دي؟ له میرزا صاحب نه مخکې هم ډېرو کسانو دغه پوښتنې کړې وې. هغه په غوسه ځواب ورکړ ګوره جنابه دا زما کور دی. که زه دا کیندم او یو ډنډ پکښې جوړوم تاسو ته پوښتنې حق نه لري. انډیوالې بیا په دې اړه څه ویلو ته اړتیا نه لیده. چې کله هغه بیرته ولاړی نو حسین بیګ خپل یو نوکر ته وویل ګوره تر دې وروسته چې څوک غواړي ما وویني نو دلته مه راولئ په مېلمستون کې کښېنوئ. څو ورځې وروسته کنده تیاره سوه.
حسن بیگ د حویلي د باران د اوبو مخه پر هغه لوري ورواړوله. تر دې وروسته سبا ته د کلي خلکو لیدل چې د حسن بیگ کور ته له بانسونو ډکې ګاډي را روانې دي. هغوی حیران وو، خو چا دا جرأت نه درلود چې حسن بیگ ته خپله دغه حیراني څرګنده کړي. په دې موده کې معظم علي په پرلهپسې د محلي خلکو ته پوځي روزنه ورکوله، خو هغه لومړی جوش او جذبه ورو ورو مخ پر سړېدو وه. د روزل کېدو شمېر د زیاتو پر ځای مخ پر لږه کېدو وه. بیا هم هغه پر دې ډاډه و چې د کلي زیاتور خلکو ته یې د ټوپک ویشتل ورښودلي وه. اوس هغو خلکو هم چې په ښکاره یې پر دوی ملنډې وهلې، په پټه د خپلو کورونو د دفاع لپاره مورچلې جوړولې. د معظم علي د تحریک اغیزې د مرشد آباد نورو کلیو ته ورورسېدلې او یو زیات شمېر ځوانان میدان ته راوتلي وه چې په ښارونو کې د خلکو د دفاعي شعور راویښ کړي. قدرمنو اوریدونکو، یو ورځ معظم علي د کلي ټول خلک د حسن بیگ په کور کې راټول کړل او د هغوی په مخ کې یې وینا وکړه او ویې ویل: وروڼو او مشرانو، څو اونۍ وړاندې له مرشد آباد د پوځ له روانېدو وروسته ما داسې حس کړه چې که خدای مکړه مرشد آباد ته څه خطر پیښ سي، نو له دې امله چې زموږ کلی له ښار نه بهر دی، ډېر به نا امنه وي. خو نن زه داسې پوهېږم له شاهي ماڼۍ وروسته زموږ کلی تر ټولو خوندي دی. اوس که چا پر موږ یرغل وکړ، نو موږ به د میږو په څېر نه ځغلو. لومړی خو به موږ دښمن د کوڅو له دروازو مخکې ایثار کړو، بیا که هغوی زموږ لومړۍ مورچلې ماتې کړې او راننوتل، نو موږ به د خپلو کورونو له بامونو پر دوی ګولۍ اوروو. که تر هغې وروسته موږ پر شا ولاړو، نو دا حویلي به زموږ وروستۍ دفاعي مورچل وي. د خطر پر مهال به د کلي ښځې، ماشومان او بوډاګان دلته پناه واخلي او موږ به په خپلو مورچلو کې د هغوی ساتنه کوو. تاسو له دې ماڼۍ نه بهر او دننه خپل خپل مرچلونه لیدلی دي. اوس تاسې واورئ چې څه به کوئ. د خطر پر مهال به تر ټولو مخکې له کلي نه بهر او دننه په مختلفو ځایو کې پهرهداران نغارې غږوي. دغه مهال تاسو بې له خنډه باید د خپل کور ښځې او ماشومان سر له اوسه وپوهوئ چې وارخطا نه سئ او د نغارو له اورېدو سره سم د دې ماڼۍ د هستوګنځي خونو ته راسئ. دلته دومره ځای سته چې د کلي ټولې ښځې او ماشومان پکښې ځای سي. د نغارو له غږېدو نور لږ وروسته به د حویلي دروازه وتړل سي. نن به له ماپښین وروسته همدغه مشق کوو. له ماښام مخکې به کوم وخت نغارې وغږول سي او موږ به دا وګورو چې له کوم نا اټکل سوي حالت سره مخامخ کېدو ته موږ څومره تیار یو. د ورځې په مهال به ښځې او ماشومان خپل د پناه ځای وویني او تر دې وروسته به بیا د شپې په کومه برخه کې هم دغه مشق تکرار سي. یوه بوډا پوښتنه وکړه: ستا مطلب دا دی چې موږ به د شپې مهال هم له بال بچ سره دلته راوتښتو؟ معظم علي ځواب ورکړ: هوکې، خو د شپې په تیاره کې به هغوی منډې نشي وهلی. هغوی به په تیارو کوڅو کې ځانونه دلته راورسوي. په حویلۍ کې دننه به یوازې څو دقیقې مشالونه بلیږي تر څو دوی خپل خپل د پټېدو ځای وویني. یو بل تن جکسو ویل: مګر دا به ډېره عجیبه وي، ښځې او ماشومان به په تیارې شپه کې دلته څه ډول رسېږي؟ دریم وویل: موږ ستا هرې خبرې منلو ته چمتو یو، خو د شپې مهال د ښځو او ماشومانو دغه ننداره مناسبه نه ده. معظم علي ځواب ورکړ: که ماته دا معلومه وای چې دښمن به یوازې د ورځې په مهال یرغل راوړي، نو خپلو خویندو میندو ته په زحمت ورکولو خوښ نه یم. خو په اوسني وضع کې زه دې ته اړتیا وینم چې که د شپې لخوا توند باران اوري هم باید دا مشق وکړو. زه پر دې پوهېږم چې ځینې لنډبارې خلک له پیله پر موږ ملنډې وهي، خو تاسو پوهېږئ چې په تېرو څو کلو کې د هندوستان ډېر ښارونه څو ځلې لوټ سوي دي او ارامي خوښوونکو خلکو په خپلو سترګو هغه مصیبتونه په خپلو سترګو لیدلي دي چې د دوی په خیال کې هم نه تېرېدل. هیڅ پوځ هم د داسې خلکو د کورونو ساتنه نشي کولی چې د خپلو ټولنیزو مسؤلیتونو نه غاړه الغړوي. ته پر دې پریشانه یې چې که د شپې مهال دا مشق تکرار سي، نو ماشومان او ښځې به په زحمت سي. په نورو ماڼیو کې به یې خلک چیغې او کوکارې واوري، بیا به پر موږ پورې وخاندي. خو زه تاسو ته داسې حالت سره د مقابلې لپاره مخکې له مخکې چمتو کوم. زما دوستانو او مشرانو، تاسو پر دې خبر نه یاست چې کله د غفلت په خوب کې خلک ناڅاپه د ټوپکو غږونه او د دښمن د نارو غږونه واوري او راویښ سي او دا ورته څرګند سي چې دوی له یوه ناڅاپي مصیبت سره لاس او ګریوان دي.
نو د هغوی د ویرې او وارخطایي دا حال وي چې ورور یې له خپلې خور، پلرونه او میندې له خپلو اولادونو او میړه له خپلې ښځې نه ناخبره وي. ګاونډی خپل ګاونډی نه پیژني. دوی په چارو کې د خپل سیوري ویریږي او ترې تښتي. دوی ته دا درک نه وي چې خپل ورور، خور، ښځه، زامن، مور او پلار تر پښو لاندې کېږي. په دغه ګډوډي کې که دوی ټوپک راواخلي پر دې نه پوهېږي چې نقش یې دښمن دی که خپل ملګری. ښاغلیو، ما دا وعده نه ده کړې چې موږ به رښتیا په څه خطر کې یو، خو زه د دې ذمهواري اخلم چې که څه خطر پیښ سي نو زموږ وضع به له هغو خلکو نه غوره وي چې مصیبت یې پر سر ولاړ وي او راویښ سي. اوس زه دا غواړم چې تاسو د خپلې خوښۍ سرتېري له دې ځایه تر رسېدو مخکې خپل مرشلونه ښه وویني او چې نغارې وکړنګېږي نو له څه ځنډ پرته هلته ځانونه ورورسوي. یو تنکی زلمی راجګ سو ویې ویل: ښاغلیه، نغاره به څه وخت کړنګېږي؟ معظم علي په مسکا ځواب ورکړ: زه دا نه درته وایم. د ورځې 3 بجې د میرزا حسین بیګ د کور او د کلي له مختلفو برجونو نه د نغارو غږونه راپورته سول او رضاکار له هرې لوري د خپلو کورونو راوتل او د خپلو مرشدونو په لور ولاړل. څو دقیقې وروسته چې ماشومان، ښځې او بوډاګان د حسن بیګ د کور په لور مخه کوله، د کلي یو تن چې د شاهي ماڼۍ د ساتونکي یو معمولي منصبدار و پر آس سپور کوڅو ته راننوتی او چې هغه دروازه تړلې ولیدل، آس یې ودروه او په لوړ غږ یې وویل: دروازه خلاصه کړئ، بیړه وکړئ. له دروازې سره جوخت د یو کور پر بام د رضاکارو یو مچل و. یو تن له هغه ځایه ورته راوکتل او ځواب یې ورکړ: دروازه نشي پرانیستل کېدی، ته لږ ځان انتظار وکړه. منصبوال چیغې کړې: احمقه، دروازه خلاصه کړه، ما له شاهي ماڼۍ نه د بري زړې راوړې دي. مراټیان ماته وخوړه او له میدان نه په تښتېدلو دي. زر کوئ، دروازه خلاصه کړئ. د سترګو په رپ کې ټولو رضاکارو مرشدونه پرېښودل او کوڅې ته راووتل. په هغو کې یوه د دروازې پرانیستلو لپاره ور وړاندې سو او نورو فتحه وشوه. مراټیان تښتي، چیغې وهي او د حسن بیګ د حویلۍ په لور ولاړل. په لاره کې هغو خلکو چې د حویلۍ په لور روان وه دغه نارې نورې وړاندې ورسولې او د سترګو په رپ کې مراټیان وتښتېدل. فتحه مو په برخه سوه، چیغې پورته سوې. هغه خلک چې تر اوسه د حویلۍ له دروازې نه بهر وو هغوی د ننوتلو پر ځای همهلته ودرېدل او کوم کسان چې دننه ننوتل هغوی له څه ځنډ پرته بیرته راووتل. په دې ځنډ کې کوم سپور چې د بري زیر راوړی و راورسېد او هغه هم په لوړ غږ د دروازې په مخ کې د بري نارې اوچتې کړې او خلک یې پر ځان ورټول کړل. هغه کسان چې د کوڅو د مرشدونو یې پرې ایښي وه او دلته راغلي وه په دروازه کې له څو نارو وهلو وروسته حویلۍ ته ننوتل او هغوی په بهراني انګړ کې له یوه سره تر بله پورې د بري زیرې خپاره کړل. د هغوی ملګرو په برجو او دیوالو کې خپل مرشدونه پرېښودل او لاندې راکښته سول. معظم علي چې بهر د خلکو شورماشور واورېد، بهر ته راووت او په لوړ غږ یې چیغې کړې: تاسو چېرته منډې وهئ؟ خو د دغه غږ د جګړې پای ته ورسېد. مراټیان وتښتېدل، په نارو کې خپ او ورک سو. د یو ځوان تر ورمېږ راونیوی او ورته یې وویل: تا ته چا اجازه درکړه چې له برج نه راکښته سه؟ ورسه بیرته دې خپل مورچل ته. ځوان ووېرېده او بیرته د لرګیو پر زینه پاس دیوال ته وخوت. نور کسان زړه نازه ولاړ وو. معظم علي په غوسه چیغې کړې: تاسو څه ته ګورئ؟ ورسئ خپلو مرشلونو ته. هغوی په نه زړه بیرته خپلو مرشلونو ته روان سول، خو تر دوی وړاندې نور ټول مرشلونه تش سوي وو او د دروازې لور ته هره شیبه د خلکو غږونه لوړېدل. معظم علي په منډه د بهراني دروازې په لور ورغلی. د دروازې په مخ کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. معظم علي چې ولید، یو سرتېري په لوړ غږ وویل: زموږ پوځ بریالی سو، مراټیان به نور دې لوري ته رانسي. نور تاسې د دې کلي غم مه کوئ. معظم علي وویل: که د بري د زیري په اورېدو ستاسو د ګډوډیو دا حالت وي نو زه باید ډېر اندېښمن سم چې د بري خبر چا راوړی دی. یو تن ځواب ورکړ: اشرف خان له شاهي ماڼۍ نه له دې زیري سره راغلی دی. زموږ د کوڅې دروازه تړلې وه چې دی راورسېدی. معظم علي ورته وویل: او تا دروازه ورته پرانیستله؟ هغه تن وویل: هوکې. معظم علي وویل: ما خو تا ته هدایت کړی و چې تر څو دوهمه نغاره ونه وهل سي د کوڅې دروازه به نه پرانیستل کېږي. نفر وویل: هغه خو د بري زیر راوړی و. معظم علي وویل: تاسو غوندې احمقان کله کله ستړي بریاوې په ماتو بدلوي. که ما هغه واک درلودی چې پوځي منصبوال یې په خپلو تر لاس لاندې پوځیانو باندې لري نو ډېره بده سزا به مې درکړې وای. یو بل رضاکار وویل: ښاغلیه، اوس خو هېڅوک هم په خپلو مورچلو کې نه دي پاتې سوي.
ټول پهرداران له دروازې نه بهر ولاړ دي. معظم علي خلک یوې او بلې خوا ته کړل او وړاندې ولاړې. څو تنه ښځې او ماشومان چې د وتلو او یا ننوتلو لاره ورته بنده وه د دروازې جوال ته ورغونډ سوي وه. د باندې پر اشرف خان باندې خلک راټول وه او دا د جګړې داسې کیسه ورته اچولې وه چې د اصلي پیښو سره یې هېڅ تړاو نه درلودی. د شاهي ماڼۍ یو منصبوال یوازې دا اورېدلي وو چې مراټان پر ماتېدو سول، خو د خلکو ته دا وویل چې د بنګال پوځونو د دشمن له مړیو نه د غونډیو تر جوړولو وروسته تر برید پورې غاړې ته په هغوی پسې ورغلل. څو تنه ښځې دلته هم په ګڼه ګوڼه کې را ایسارې سوي وې او ماشومان کریږې وهلې. معظم علي خلک ملامت کړل او هغوی یوې خوا او بلې خوا ته سول، لاره یې ورکړه. اشرف خان چې معظم علي ولید له آس نه پلی سو او ویې ویل ښاغلیه تاسو د بري زیري اورېدلی دي؟ معظم علي وویل ما اورېدلی دي، اوس هم زه له تاسو نه دا غواړم چې له دې ځایه لیرې شي. د ننه څو تنه ښځې په دروازه کې ایسارې دي. معظم علي دا وویل او بیرته را وګرځېدی. د حسین بیګ یو نوکر ته یې چې تر اوسه د دروازې پر سر په مورچل کې ناست و ویې ویل نغاره ورکړنګوه. په دې کې یو بوډا په خندا ورته وویل نور نغارې ته څه حاجت، خلکو خو پخوا رخصتي کړه. معظم علي د هغه د خبرو پروا ونه کړه او ګړندي ګامونه واخیستل او د ننه انګړ په لور روان سو. د دروازې په مخ کې د ښځو او ماشومانو ګڼه ګوڼه وه. معظم علي چې هغوی ولیدل بیرته را وګرځېدی او له دروازې سره تر یوه څپړه لاندې پر یوه پوزي کښېناست. لږ دم وروسته د حسن بیګ یو نوکر بهر ته راووت او معظم علي له هغه نه وپوښتل میرزا صاحب چېرته دی؟ نوکر وویل هغه دا اوس مهال په کتابتون کې دی. معظم وویل ډېر ښه، اوس دې ښځو ته ووایه چې لاره ورته پرانیستې ده. نوکر وویل ښه ده جنابه، چې کوم توپونه موږ له وسله کوټ نه راویستلي وه د هغوی په باب ستاسو څه هدایت دی؟ معظم علي وویل هغه دې تر اوسه له همدې رضاکارو سره وي. وړنو لږ ځان وروسته د کلي په هر کور کې د حسین بیګ په اړه داسې خبرې تودې وې. میرزا حسین ته کوم نجومي ویلي دي چې مراټان به ستا پر کور یلغر کوي. هغه خوب لیدلی دي چې لوټماران یې کور ته ور اوښتي دي. هغه یو ساده سړی دی، د محمد علي زوی تېر ایستلی دی. د شپې له لورې د بري په ویاړ په هره کوڅه کې ډیوې بلې وې. د جګټ سیټ په ماڼۍ کې اورلوبه روانه وه. د حسین بیګ ماڼۍ هم روښانه سوې وه. په بازارونو او کوڅو کې ګڼه ګوڼه وه. معظم علي د ماخستن له لمانځه وروسته د خپل کور پر بام ناست و او د تېرو ورځو پر پیښو یې چورت واهه. جمال خان لاندې په انګړ کې پر خپل پوزي ناست و. ناڅاپه معظم علي په کوڅه کې څه شورماشور واورېد. هغه له پاسه صابر ته ورغږ کړه صابره صابره. جمال خان ځواب ورکړ صاحبه صابر همدا اوس بهر ته ووت. معظم علي وویل ښه ده ته ورشه چې دا څه خبره ده. جمال خان په منډه ووت خو تر څو دقیقو پورې بیرته رانغلی. معظم علي لاندې کښته سو او چې بهر ته ووت جمال خان او صابر یې ولیدل چې را روان دي. معظم علي ترې وپوښتل تاسو ډېر ځنډ وکړه، دا څه خبره وه؟ جمال خان ځواب ورکړ صاحب هیڅ نه و، د کلي څو تنو خلکانو له صابر سره جګړه کوله چې زه ورورسېدم هغوی وتښتېدل. معظم وویل صابره څه خبره وه؟ هغه ځواب ورکړ صاحب هغوی په تا پورې ملنډې وهلې. د میرزا صاحب په اړه یې هم ډېرې پوڅې خبرې کولې. ویل یې چې تاسو خلک تېر ایستلي دي او له میرزا صاحب سره له کومې نجیبې ټوکې کړي دي. پر دې خبرو ماته غوسه راغله. معظم وویل زه پوهېږم چې هغوی به څه ویلي وي، خو ته به ژبه سوی نه یې. صابر وویل نه صاحب شونډې مې لږ چاودلې دي، خو ما هم دوه هلکان ښه وډبول. معظم وویل ډېر بد دې وکړل، لویان باید د ماشومانو سره جګړه ونه کړي. صابر وویل صاحب هغوی چېرته ماشومان وو، یو خو تر ما هم 22 جګ وو. معظم وویل ښه ده اوس ویده سه، که بیا چا ماته څه وویل ته جګړې ته اړتیا نه لرې. سبا ته پر اسمان وریځې راخپره سوي وې. معظم علي له سباناري وروسته د یوه کتاب پر لوستلو بوخت و. نږدې 10 بجې د حسین بیګ یو نوکر راغلی او ورته یې وویل چې میرزا صاحب غوښتي وې. معظم علي ماڼۍ ته ورغلی. حسین بیګ د مېلمستون په مخ کې په برنډه کې ناست و. هغه چې معظم علي ولید ویې ویل راځه بچیه، زه دا اوس د شاهي ماڼۍ له ناظم او د مرشد آباد د پوځ له مشر سره تر لیدو وروسته راغلم. د بري خبر رښتیا دی، زموږ پوځونه کټوه بیرته نیولې ده. مراټانو د ښار له پرېښودلو مخکې د کټوې او شاوخوا کلي ټولې زیرمې له منځه وړي دي. خلک د لوږې مري او د پوځ ازوقه هم ختمه سوې ده. نن به له مرشد آباد نه غلا ور استوي. مراټان له درانه زیان لګولو وروسته له کټوې نه 2 میله پر شا تللي دي، خو تر اوسه په پوره باور نشم ویل کېدی.
چې دوی به بیرته ستانه سي او که به بل کوم محاذ پرانیږي. په هر صورت د خدای شکر دی چې مرشد آباد ته نور څه خطره نسته. ته د کلي د خلکو له غبرګون نه مه خفه کېږه. زه پوهېږم چې دوی به په خپلو کورونو کې پر موږ ملنډې وهي، خو موږ باید خپل مسؤلیت ترسره کړو. زه د دې پروا نه لرم چې پوځ بیرته راسي، هم زه به مې د خپلې حویلۍ دفاعي سنګرونه هم نور مضبوط کړم. د باران تر موسم وروسته به د بهرني جوال پر رغولو کار کوو او د ننه جوال به ونړوو او له سره به یې جوړ کړو. دا ټول کارونه به ستا له خوښۍ سره سم وسي. معظم علي وویل: کاکا جانه، زه د خلکو له غبرګون نه پښیمانه نه یم او زما په اند د مرشد آباد خطر لا نه دی کم سوی. له کټوې نه تر ترشېدو وروسته به مراټیان په دې فکر کې وي چې د بنګال کوم ښار داسې دی چې دوی یې په اسانۍ نیولی سي او له هغه ځایه دوی ته د غنیمت ډېر مال په لاس ورځي. او زه ګمان کوم چې اوس به دوی مخه میدناپور او یا کټک وي او یا به مرشد آباد ته مخه کوي. دوی ته به دا یو څه ګرانه وي چې مرشد آباد ته ځانونه ورسوي. خو که دوی د مرشد آباد شتمني له نورو ښارونو سره پرتله کړه نو بیا به دوی له ستونزو پروا ونه کړي. حسن بیګ ځواب ورکړ: قدرمنو اوریدونکو، دا چې حسن بیګ څه وویل او معظم علي او د حسن بیګ په مابینځ کې نور څه خبرې راځي دا به په راتلونکي برخه کې واورو. تر هغه وخته مو پر پاک سپېڅلي لایزال رب سپارم. شاد آباد او ودان اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.